ملګرو کله نه چې د مجيب زلمي ویډیو راغلی ده نو په سوشل میډیا د مجيب زلمي د دغه ویډیو نه علاوه خلک بل هیڅ هم نه سرچ کوي. په خپله مجيب زلمي بیچاره هم ډیر زیات پریشانه ده او بله ورځ لایف هم راغلی و چې د خپلې ویډیو وضاحت ورکړي. مجيب زلمي په خپله دغه وضاحتي ویډیو کې وویل چې دغه ویډیو په ما پورې هیڅ اړه نه لري. هغه ویل چې دغه ویډیو زموږ د خپلې کورنۍ یو کس و چې له ما سره یې ذاتي دښمني وه. هغه دغه ویډیو په AI جوړه کړې ده او هغه په خپل دغه وضاحتي بیان کې د یو کس ویډیو هم خپره کړه چې د مردان پولیسو نیولی دی او هغه هلک هم په خپله وایي چې مجيب زلمي زما د تره زوی دی او ما دغه ویډیو په AI جوړه کړې ده. هغه ویل چې ما له مجيب زلمي سره په څه وجه لانجه راغلې وه، نور زور مې پرې ونه رسېدو نو د هغه دغسې 2 نمبر ویډیو مې جوړه کړه. خو په سوشل میډیا خلک دا وایي چې مجيب زلمي په رښتیا دغه کار کړی دی. پولیسو ته یې د دې ډرامې جوړولو لپاره 100 روپۍ ورکړي دي او یو یې د خپل کور کس په لاس ورکړی تر څو دغه قصه ختمه شي او خلک هم یقین وکړي چې دا د مجيب زلمي اوریجنل ویډیو نه ده بلکې چا فیک او AI جوړه کړې ده. قدرمن دوستانو، تاسو د مجيب زلمي د دغه تازه وایرل شوي ویډیو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا په رښتیا مجيب زلمي داسې غلط کار کړی دی او کنه چا د مجيب زلمي د بدنامولو په خاطر داسې AI فیک ویډیو جوړه کړې ده؟